بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلی. محترمینو، هغه اعمال په روژه کې کول چې روژه په مکروه کیږي، یعنی د روژې ثواب په کمیږي، دا هم ښه بغاور سره واورئ او د دې څخه د ځان ساتلو کوشش وکړئ. درواغ ویل، د درواغو ګواهي ورکول، غیبت کول، چغلخوري کول، دوکه ورکول، جنګ کول، د درواغ قسمونه اخیستل، فحش حرکات کول، فحش خبرې کول، ظلم کول، د چا سره دشمنی ساتل، د پردي ښځو سره ملاوېدل، د هغو سره خبرې کول، یا هغو ته کتل، سینما کتل، ټیوي کتل، وی سی آر کتل، او د دغه شانو څخه باید هر روژاتي ځان وساتي، پرهیز یې وکړي. روژه خو په فاسدېږي نه، خو البته په مکروه کېږي، په ثواب کې کمی راځي. په حواله سره د ابن ماجه جلد نمبر صفحه نمبر 121، معارف السنن جلد نمبر 5 صفحه نمبر 366، شامی جلد نمبر 2 صفحه نمبر 412. دویم، د روژې په حالت کې یو شی بغیر عذر چکل، یعنی په ژبه سره چکل چې بیا برته توکې، نو دا مکروه دي. خوند ذایقه معلومول. دا غرنګه د روژې په حالت کې خپل کور والا سره په شهوت باندې ملاوېدل، یا مچ ځین اخیستل، یا پیار سره کول، یا ورسره بېدېدل، یا لاس پر تېرول، یا بار بار په شهوت سره ورته کتل. که چیرې د دغه شانو څخه د انزال خطره وي یا ګمان وي، نو بیا خو داسې کول ګسه حرام دی په روژه. په حواله سره د کتاب الفقه جلد نمبر اول صفحه نمبر 920، فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحه نمبر 219. څلورم، په خپله خوله کې ډېرې لاړې جمع کول او بیا هغه تېرول، دا مکروه دي. پنځم، د جماع محرکات، یعنی داسې شهوت انګیز خیالات راوستل زړه ته، یا هاسې مناظر کتل چې په زړه کې دی کوروالي کې یا جماع کې یا د چا سره سات تېروي، نو د دغه شانو څخه ځان ساتل، په دا شانو کې پرېوتل، دا مکروه دي. په حواله سره د فتاوی نمګیري جلد نمبر اول صفحه نمبر 199، حجة الله البالغه جلد نمبر 2 صفحه نمبر 141. بلا عذر د سهار پرې د ناپاکي په حالت کې وسدل، یعنی د شپې ځان معذوره کوي او بیا د سهار د لمانځه پرې دغسې پروت دی، نو دا مکروه دي. وهم، د روژې په حالت کې دومره وینه ورکول چې کمزوري راسي، دا مکروه. اتم، د روژې په حالت کې شکنځل کول، په دې سره هم روژه مکروه کیږي. نهم، د روژې په حالت کې ټوټ پیسټ منجن په داسې شانو سره غاښونه صفا کول، که چیرې دغه دوا حلق ته نه ورسېږي، که حلق ته ورسېدله خو روژه په فاسدېږي. لسم، د استنجا په وخت کې چې غټې بولې وکړي، په استنجا کې دومره مبالغه کول چې دننه د اوبو د کلو شک پیدا سي، نو دا مکروه دی. 11، په پزه کې اوبه اچول یا کولي کول، په دې کې ډېر مبالغه کول، دا مکروه دی. چې پزې ته ډېر په زور اوبه وغورځوي یا په خوله کې ډېر غرغړه وکړي، نو دا هم مکروه ده. په حواله سره د ابو داود شریف دا غرنګه فتاوی عالمګیري جلد نمبر اول صفحه نمبر 200، مرقات جلد نمبر 4 صفحه نمبر 259، شامی جلد نمبر 2 صفحه نمبر 414، فتاوی هندیه جلد نمبر اول صفحه نمبر 199، فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 4 صفحه نمبر 255، فتاوی عالمګیري جلد نمبر اول صفحه نمبر 199. نو محترمینو، د دې شانو څخه باید ځان وساتل سي. والسلام. ستاسو د دیني او شرعي پوښتنو جوابونکی مولوي عبدالرحمن سمیم صاحب.